هرات ښاروالۍ ریاست کې د IFMS یا د مالی مدیریت تازه سیستم د ناسمې پایلې له امله د یادې ادارې کارکوونکي د عوایدو په راټولونه کې ستونزو سره مخ شوي دي. د ښاري شورای شمېر غړي د ښاروالۍ ادارې په دې برخه کې په کمکارۍ تورنوي او ټینګار کوي چې د عوایدو د راټولونې لپاره تازه سیستم رغنده پایله نه ده لرلې او په ډیری مواردو کې د اسنادو د تایید مراعات کولو لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. نور حال په راپور کې هر څو د هرات ښاروالۍ ادارې کې د IFMS تازه سیستم په فعال کېدلو سره د فساد د کمښت او د مالی اسنادو د تایید مراحل کېدو د لړۍ چټکتیا په مخه هیلې زیاتې سوي، خو د عوایدو د روڼتیا په برخه کې رغنده بدلون رامنځته سوی نه دی. د وخت په تېرېدو د مالیې د ټولونې لپاره تازه سیستم نه یو ځای رغنده نه و، بلکې د ښاروالۍ ادارې د مالیې د راټولونې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي دي. آمرین محترم نوعی بخشای عوایدی ما میگن که سیستم کارآمد نیست، مشکلات بسیار زیادی را به بار آورده. از جمله مشکل بزرگی و اینه که تراکم و انباشت خیلی زیادی از مقروضات سالهای گذشته اینا تفکیک نشده، سیستم کارآمد نیست و این باعث شده که بیشتر از یا نزدیک به 10% از عواید متاسفانه جمع‌آوری بشه که بسیار تکان دهنده. بل پلو ته د ښاروال نشتون له امله یا د اداره کې فساد زیات کړی دی. د هرات ښاروالۍ ادارې کې د سمې خدمت رسونې نشتوالی دولت او سیمهیزې ادارې ته د خلکو نیوکې زیاتې کړي دي. د چارو په ترسروي کې ځنډ او د ارغنیزو پروژو په ټپه درېدل د دې لامل سوي چې هرات غوندې ستر ښار د ژوندانه چاپېریال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. در بخش تنظیف شهر هرات مشکل داریم، ما کمبود موتر داریم، کمبود وسیله برای انتقال آشغال، موضوعات بسیار سد معبر است برای مردم شهر هرات. شما می‌بینیم که همین به اواخر انفجارهای در زیر کثافاتی که در داخل شهر هست صورت میگیره، مردم از اون نهیه متضرر میشه. اما متاسفانه وقت ما برای شهرولی که میگیم که شما چرا وسایط را اضافه نمی‌کنیم، این کثافات داخل شهر جمع نمی‌کنیم، در مجموع میگم که ما بودجه کم داریم. په همدې حال کې د هرات مرستیال ښاروال محمد بهیر د ښاروال د نشتوالي له امله د عوایدو د راټولونې او د ځینو ارغنیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې د نیمګړتیاوو شتون مني، خو ټینګار کوي چې د شته مالي ستونزو د هواري او د پرمختیایي پروژو د پلي کېدلو په برخه کې به هڅې چټکې کړي. ما یک هیئت مسلکی از نهادهای مختلف از مقام ولایت تقاضا کردیم که خوشبختانه تعیین شده. هیئت بررسی خود میکنه، کیفیت کار بررسی میکنه در ساعتی که در مطابقت به استانداردهای مربوطه بود. کار شدت بیشتر پیدا خواهد کرد. موضوع بودجه مرکز رفته و مشکل بودجه را ما نداریم. در صورت کیفیت کار مشخص شد ما به طور عاجل مشکل بودجه را رفع خواهد کرد. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ښاروالۍ ادارې د 1399 مالي کال په پای کې د ټاکلي هدف له مجموع څخه یوازې 80 سلنه عواید راټول کړي وه، خو روان کال کې د څو میاشتو په تېرېدو اوس مهال له ټاکلي هدف څخه یوازې 15 سلنه عواید راټول سوي دي. د دې ترڅنګ د هرات ښاروالۍ لپاره د ښاروال نشتون له امله شاوخوا 20 رغنیزې او پرمختیایي پروژې چارې پر ټپه ولاړې دي.